په دین اسلام کې ادب او احترام دا ډیر غټ حیثیت لري. د مشرانو سره ادب او احترام، د استادانو سره، د علماو، د مور پلار وغیره نورو اکابر احترام کول، د دینی مقدسات احترام کول، د اسلامی شعائر ادب او احترام کول، د دې ډیر عظیم اجرونه دي. ګورئ د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، په دې کې به تاسو د دې روژې ډیر زیات احترام او ادب کوئ. هغه زنانه چې ماهانه مرضی و تکلیف ورته راځي هغه به هم په ښکاره باندې خوراک نه کوي د روژې د احترام په وجه باندې. یو مریض دی روژې خوري، مسافر دی روژې خوري، هغه به دا خوراک په ښکاره باندې نه کوي د روژې د احترام په وجه باندې، د روژې د ادب په وجه باندې. د دې ډېر لوی فضیلت دی. علماو یو واقعه لیکلې ده چې دا د داسې ډیر وخت واقعه ده چې دا وخت مسلمانان ډیر زیات غالبه وه. د ده په منځ کې یو څه مجوسیان یا زومیان اوسېدل، هغوی امان اخیستی و. دلته یو مجوسي و، د هغه بچی و د رمضان المبارک په میاشت کې په ښکاره باندې خوراک او څښاک کوي. یو ځل د دې مجوسي پلار ورباندې رالی او د رمضان مبارک په میاشت کې عام خوراک کوي. نو دا پلار چې مجوسي و دې خپل بچي ته ډېر زیات غصه سو. هغه زوی یې ووهی چې ته د مسلمانانو د دې مقدسې میاشتې احترام نه کوې چې هغه په دې کې روژه نیسي او ته عام خوراک او څښاک کوې. ډېره زیاته غصه یې ورته وکړل. دا خپل زوی یې منع کړي د دې څخه چې د روژې مبارکې په میاشت کې عام خوراک مه کوه، دا د روژې بې ادبي او بې احترامي ده. دا وخت تیر سو، دا مجوسي وفات سو. د دې مجوسي یو همسایه ډېر بزرګ شخصیت و. هغه خوب ګوري، خوب ویني چې دا مجوسي په جنتونو کې دی، په نعمتونو کې دی، په راحتونو کې دی. دا بزرګ ډېر زیات حیران سو. هغه ورته رالی، دې مجوسي ته وایي چې ته خو په دنیا کې مجوسي وې، تا ته څنګه د جنت نعمتونه درکول کېږي؟ عجیبه نه ده؟ هغه مجوسي ورته وایي واقعه داسې وه چې د رمضان المبارک میاشت وه، زما بچي عام خوراک کوي، ما خپل بچی ووهی او هغه مې سپک کوي چې ته د مسلمانانو د دې مقدسې میاشتې توهین کوي، عام خوراک کوي، دا د دې بې ادبي ده. خپل بچی نه دې څه منع کوي. د الله رب العالمین زما دا عمل دومره زیات خوښ سوی و چې ما ته یې په آخري عمر کې ایمان نصیب کړي. زه مسلمان سوم او ما ته مرګ دستي ورپسې رالی. مرګ مې د اسلام په حالت کې و، مرګ مې د ایمان په حالت کې و. زه له دنیا مؤمن ولاړم. نن دا دی ته مې وینې چې زه د جنت په نعمتونو باندې خوندونه اخلم. عزیزانو، دا صرف د ادب دا حالو، دا صرف د رمضان المبارک د احترام دا حالو چې یو کافر مجوسی ته الله رب العالمین توفیق د ایمان او اسلام نصیب کړي. نو کم چې صحیح مسلمان وي هغه د دې روژو احترام کوي، د دې ادب کوي، الله به هغه ته څومره عظیم اجرونه ورکړي. هغه ته به د کاملې توبې توفیق نصیب کړي، هغه ته به کامل اجرونه ورکړي، هغه ته به د ډېرو نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. واورئ کم کسان چې بیا د دې رمضان المبارک بې احترامي کوي، ځان ته به مسلمان هم وایي، د ایمان او اسلام دعوه به هم کوي، روژې به خوري، د روژې بې احترامي به کوي، بلا عذره به داسې کوي، نو هغه ته به الله رب العالمین ډېر سختترین عذاب ورکوي. د هغه به بیا د عمره زیاته سخته سزا وي.